لستهای ممنوعه که در او نام امارت اسلامی می باشه یا نام تحریک اسلامی طالبان می باشه یا نام اشخاص، شما در جریان هستی که با حیث تحریک از لستهای ممنوعه یک بار خب باید این را بفهمیم به خاطر معلومات شما که امارت اسلامی افغانستان یا مسئولین امارت اسلامی افغانستان یہ در لیست ممنوعه همه کشورها نیست، بلکه در اکثریت کشورها نیست. بعضی کشورها که بود و اقدام کرد، مثلا روسیه اقدام کرد، قزاقستان اقدام کرد و اشخاصی که از لیست ممنوعه بیرون شده مثل خلیفه صاحب سراج الدین حقانی او در لیست جایزه امریکا بود، از او بیرون شده و چند مسئولین دیگر. او ملل متحد که د افغانستان چوکۍ د افغانستان حق ده، ځکه موږ همیشه دا سوال راپورته کړی دی چې هغه څوک چې اوس په هغه چوکۍ باندې ناست دی هغه د چا نمایندګي کوي؟ د کوم نظام نمایندګي کوي؟ حتی هغه څوک چې د تیر رژیم نمایندګي کوله چې د اشرف غني په مشرۍ و هغه هم اوس وجود نه لري. دا خو یو بل څوک د هلته ناسته، لہذا د افغانستان حقوق هلته غصب شوي دي او دغه حقوق باید بیرته افغانستان ته ورکړل شي. په دې باره کې د موږ هلې ځلې روانې دي او د هیوادونو همکاري هم غواړو. د دوحې څلورمه ناسته چونکې تر ډیره تخنیکي ناسته وه، د اسلامي امارت د ګڼو وزارتونو او ارګانونو استازو هلته ګډون کړی و. په هغه ناسته کې د خصوصي سکتور په تقویت او د مخدره موادو سره د مبارزې او بدیل معیشت په برخه کې ګټور بحثونه وشو او موږ له دوی سره په تماس کې یو، په همکارۍ کې یو. که په آینده کې داسې غونډې کېږي بیا هم همکاري سره کوو.